بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، د غریبو او اړمنو کورنیو د جملې نه نن یو ځل بیا د یو داسې کورنۍ لیدلو ته راغلم، کومه کورنۍ چې تاسې د څو ویډیوګانې مسلسل ګورئ. 3 کاله مخکې دغه ورور چې کوم ورور ته ورځم، دغه ورور 3 کاله مخکې شوګر یې هم و، نور مرضونه یې هم و، په یو خوړ کې رالوېدلی او پښه یې ماته وه. د هغې نه را په دې خوا په کور کې په کټ کې پروت دی او بیخي هډوکي هم کمزوري، په بدن کمزوری دی او د قسمه قسم مرضو ښکار دی. هېڅوک یې د ګټې وټې نشته. 6 لورانې دي، یوې زوی دی. مخکې ویډیوګانو کې تاسې ذکر کتلی شئ. 2 ورځې مخکې موږ هغې ورور ته 3,500 افغانۍ ورکړې وې. هغه مرسته هم د بهر هېواد نه شوې وه. هغه ویډیو چې یو ورور ولیده، اوس یو ورور د دوبی نه ورته 10,000 کلدارې رالیږلې دي او هغه ورور د دغه 10,000 روپو تر څنګ د نورو مرستو وعده هم کړې ده. وایي نورو ملګرو ته به هم وینا کوم، انشاءالله دغسې کورنیو دپاره به هره میاشت مرسته کوم. نو قدرمنو ملګرو، خدای دې هغه ورور او ټولو هغه ملګرو ته ډېر ډېر اجرونه د بېلې بېلې روپۍ وکړي، څوک چې دغسې کورنیو لپاره راسره مرستې کوي او مرستې یې راسره جاري ساتلي دي او ستاسې مرستو باندې دغسې زموږ بنسټ او دغسې د یتیمو او غریبو کورنیو کار روان دی. نو راځئ ورونو، د هغې ورور د بقایا حال احوال نه تاسې خبروم او د هغې ورور مرسته ورته ورکوم. وړي وړي سلګۍ دي نیمه شپه ده ډېوه مړه ده، د چا د ارمانونو جنازه ده ډېوه مړه ده. وړي وړي سلګۍ دي نیمه شپه ده ډېوه مړه ده، د چا د ارمانونو جنازه ده ډېوه مړه ده. په تور ټیکري سروي کلک تړلی غم کې ډوبا، په تور ټیکري سروي کلک تړلی غم کې ډوبا. دغه ورور دی چې دته زموږ دا تقریبا چې 4-5 ځل راتګ شو. 3 کاله یې وشو چې دی په دغه کټ کې پروت دی. 6 لورانې، یو ماشوم زوی، د ګټې وټې څوک نه لري. نن سبا هر یو انسان چې دی خپل فامیل لري، که ورور دی که هر څوک دی، او نور ورونه کوي هم د ده سره نه دي، هغوی خپل فامیل لري. نو ډېره یو اړمنه کورنۍ ده او ډېر یو اړمن کس دی، ځکه چې د دې فامیل سرپرست اوس په مړو حساب دی او ځکه په مړو حساب دی چې 3 کال دی. د علاج روپۍ خو پرېږده چې د خوراک دپاره څه نه لري. نو دا زموږ دته د څوم ځل دی هغه ورور چې د بهر هېواد نه د ویډیو ولیده او مرسته یې وکړه د دوبۍ نه. الله رب العزت ورته د بېلې بېلې روپۍ اجر ورکړي او د نور آینده دپاره یې هم راسره وعده وکړه. الله رب العزت ورته د هغې توفیق هم ورکړي. هغه ملګري چې په بهر هېواد کې په هېواد کې دننه یې موږ دغسې د ده په څېر ډېرې بې سرپرسته او بې وسه کورنۍ لرو، په دغسې برخو کې راسره مرستې وکړئ. باور وکړئ ستاسې په بهر هېواد کې چې کوم کاروبار وي، په هغې کې به الله رب العزت برکت اچوي. چې په هېواد کې دننه یې اوس وخت کې ټول ولسونه د ډېر غټ فقر او د غربت سره مخ دي. نو که تاسو موږ ملاتړ ونه کړو، موږ هېڅ نه شو کړی. موږ دې ورور ته هم څه خپلې روپۍ نه دي ورکړي، ځکه زموږ دومره وس نشته. هغې ورور هم دومره وس نشته، زه پرې پوهېږم، خو دغه ویډیو لیدلې وه او د زړه د درد دی دغه مرسته وکړه. ځکه هر څوک نن سبا خپل فامیل لري، بیا چې بهر هېواد ته کوم ورونه تللي دي، هغوی دغسې خپل بچیان لري، د خپلو بچیانو دپاره یې دغه سختې ګاللې دي. نو په هر څه پوهېږو درنو ملګرو، خو د چا که هم وس کېږي، ځکه چې الله رب العزت وعده کړې چې صدقه کوونکي ته به د هغې د روپو په بدله کې نیکې بدلې، نیکۍ او همدارنګه 1 په 2 بېرته هغه روپۍ ورکوم. نو هېڅ په صدقه باندې ستاسې دنیا کمه نه شي. نو د دغسې کورنیو تر شا راسره ملاتړ وکړئ. یو ځوان دی خپل رب نه د لښکر د بری سوال کوي. الله یې کور او بچو باندې رحمتونه وکړي. یا الله نور وسم له ورکړه. یا الله زما غوندې